دغه نفر چې تاسو کوم وینئ دا د سودان هیواد څخه راغلی افغانستان ته په چکر باندې د افغانستان د خلکو هغه مینه چې ګوري د افغانانو هغه میلمه پالنه چې ګوري رسم و رواج دستوري چې ګوري د افغانستان څخه د افغانستان د خلکو څخه ډېر متاثره شي. ډېر څه په دې ویډیو کې ویلي دي. مخته د سره دا ویډیو ګورئ انشاءالله خبرې به پکوو. Yes, mashallah. No. Only one, yeah? Only one, yeah? Thank you, mashallah. Those they working hard, the brothers. This for all of you, yeah? All of you, yeah? Make sure you spell it. Mashallah, Allahumma barik. Wallah. They are beautiful, man. They have a beautiful heart. Wallah, if I want to say... او الحمدلله دا د افغانانو په اړه وایي چې د افغانستان خلک چې دي سوچه مسلمانان دي. په د ټولې نړۍ خلک امت مسلمه راجمع کړو. د افغانستان خلکو ته به لومړی مقام ورکړو مسلمانانو کې، یعنې دومره پاک او سپېڅلي مسلمانان دي. او دی وایي د افغانستان خلکو دغه ژوند چې ډېر ساده دی خو مګر ډېر سکون او خوشحالي پکې ده. او د خارج هېوادونه نور شتمن هېوادونه که وګورو ډېر پرمختللي دي، چکر ځایونه لري، سرمایه ډېرې پیسې لري، خو مګر وایي ژوند کې سکون نشته، خوشحالي نشته دی. Wealth, they have luxuries, but they're not happy. Here, look, they are so simple, they're so smiling, you can never see them sad. They have a simple life, but it's beautiful life, mashallah. د افغانستان د خلکو آخر اخلاص چې ګوري سرمشي او غبل چې ګوري د دې څخه ډېر متاثره شي. لاس یې کله راکړي د ډېرې مینې نه زما دا لاس خوځوي، ډېر یې ښه روغبړ لري، ډېره مینه پکې ده. همدارنګه دا وایي چې زه چې دلته کله نه ام راغلی یم د خوراک اسخاک دپاره شی رانیسم، ما اوسه پورې 1 پاونډ هم دانې دی مصرف کړی دی. یعنې د خوراک اسخاک دپاره چا شی رانیسم، یو څوک هم رانه پیسې نه اخلي. په څه خاطر؟ په دې خاطر چې د خارج هېواد څخه راغلی مېلمه دی. یعنې ډېر مېلمه پاله خلک دي. دی وایي سبحان الله الحمدلله دا خاصیت چې دی یوازې په افغانانو کې الله تعالی ایښی دی چې ډېر مېلمه پاله خلک دي او ډېر مېلمه دوسته خلک دي. او الحمدلله دا یو ځانګړی خاصیت دی چې الله تعالی افغانانو ته ورکړی دی. Brother, asking me where I'm from? I'm from Afghanistan. Yeah. I'm You're from Afghanistan? Really? I'm from Afghanistan, yes. I'm from Afghanistan. We're in Afghanistan! د افغانانو دومره متاثره شي چې اوس ونه څوک پوښتنه وي د کوم هېواد څخه د خپل ملیت څخه منکره شي. زه د افغانستان څخه یم، زه افغان یم. دومره خوشحالونه چغې وي. دا نه مخکې راغلی د خارج نه د افغانستان خلکو هغه مینه محبت چې ولید بیا چې کله د افغانستان راتلو دومره ژړل ته وایي چې د پلار په مرګ کې دومره نه وي ژړلي. د نه بل افغانستان ته راغلی د افغانستان خلکو هغه سپېڅلتیا چې ولیدله، افغانستان خلکو مینه چې ولیدله نو اسلام بیا قبول کړو. سبحان الله د افغانستان خلکو ته الله تعالی ډېر ښه خاصیتونه ورکړي.